بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. دلته کې فایند برخه کې اډوانس فایند چې کله تاسو کلیک کړئ دا امبیډډ کمانډز دی ته ویلی شي. دا ټول یو شان یو ډایلاګ باکس کې تاسو سره راتللی شي. کاغه ریپلیس دی، کاغه ګوټو دی، کاغه فایند دی، دا ټول تاسو سره په یو ډایلاګ باکس کې راځي. دې ته ډایلاګ باکس ویل کېږي که نه پروګرامینګ له لحاظه چې موږ کله پروګرامینګ کوو داسې څه چې جوړېږي هغې ته ډایلاګ باکس ویلی شي. دا وړه شانتې وینډو یو غټه وینډو یو داسې وړه شانتې دې ته ډایلاګ باکس ویلی شي. یو ډایلاګ باکس کې دي او چې کله کمانډونه ټول یو وینډو کې وي دې ته امبیډډ کمانډ ویلی شي. جوین کمانډ یو ځای کمانډونه. نو دې کې تاسو ته فایند وشو ریپلیس ته راځو. څه ته؟ ریپلیس ته. وګورئ ها دا نه لیکم equal rnd ډاټ old دی یو ټیکس کې مکمل تاسو سره شپږ حروف د اے بی سی هر سنټنس کې راغلي که نه. سنټنس دې نه سټارټ کېږي دلته ختمیږي. دې کې ټول هغه 26 الفابیټ راغلي دي دې کې. نو وګورئ دا چې چان ترتیب کړې ده زبردست برابر کړې ده. زه دې کې غواړم چې یو کلمه ریپلیس کړم د یو څه په ځای د بل سره راشي. ریپلیسنګ مطلب reorder, replace, reorder, rearrange ورته ویلی شي. یو څه په ځای بل سره راوستلو ته څه ویل کېږي؟ ریپلیسنګ ویل کېږي. د دې ټولو کمانډونو د راوستلو لپاره چې کوم تاسو سره فایند دی، ګوټو دی او ریپلیس دی، موږ تاسو کنټرول اف شارټکټ هم کارولی شو خو کنټرول اف کې به تاسو سره سمپل فایند راځي. کنټرول اچ سره به تاسو سره دا فایند هم راتلی شي ریپلیس او ګوټو. نو شارټکټ یې څه دی؟ CTRL جمع اچ دا شارټکټ دی. کنټرول اچ کله تاسو پریس کې تاسو سره به دا راشي. اول د ریپلیس سره هم فایند راځي. ځکه فایند راځي تاسو وي څه پیدا کړي او هغه څه باندې چینج کړي. نو زه وایم چې ماته پیدا کا په دې ډاکومنټ کې چېرته لیج لیکل شوي وي ال ای لیکل شوي وي نو ماته پیدا کا. ویشته دی تاسو سره دې نه سټارټ واخله. ال ای دلته هم شته، دلته هم شته او دلته هم شته. خو کله چې موږ تاسو ریپلیسنګ کوو د یو پراپر کلمې د مکملې کلمې ریپلیسنګ کوو، یو حرف راواخلو بل ته ریپلیس کوو، یو نوم راواخلو بل نوم باندې ریپلیس کوو، نو دلته کې تاسو فایند کې ورته مکمله کلمه ورکړئ. لکه زه غواړم چې فار ایگزامپل دا اوور په ځای د ما سره بل سره شي. یا دلته کې زه لیکم فاکس. فاکس ما ته فایند کا. دلته هم شته او دلته هم شته او دلته هم شته. صحیح ده؟ ټولو ځایونو کې شته دی. ګوره بیا پیدا کوم. زه هم کوم ځای کې چې فاکس راغلی وي د فاکس په ځای باندې ګوره د کویک براون فاکس جمپ اوور د لیزي ډاک. نو دلته زه ورته لیکم چې لکه اولف. څه ته ویلی شي؟ انیملز دي، یو حیوان دی. لیبټ ریپلیس یې که ماته نو هلته کې هغه فاکس په ځای څه ریپلیس شو؟ ولف ریپلیس شو. زه وایم چې څومره ځایونو کې د فاکس کلمه راغلي ټولو ځایونو کې ریپلیس کا. نو ټولو ځایونو کې تاسو سره ریپلیس شي. اوس کوم ځای کې چې فاکس راغلی ورته څه راغله؟ د ولف را کلمه راغله. بېرته کې غواړې نه داسې طریقه وکړه چې د ولف په ځای باندې څه ولیکه؟ فاکس راوله. نو اول به فایند کې تاسو څه ولیکئ؟ هغه به فایند کې پیدا به کړئ چې تاسو سره دا کلمه شته که نه شته د ډاکومنټ کې. او شته دی، دا حرف شته، دا ورډس شته دی او د دې په ځای ماته دا یو ریپلیس کړه. بس داسې ریپلیس یو ځای کې ریپلیس کړي چې کوم ځای کې انتخاب وي، که ټولو ځایونو کې ریپلیس کړي ټولو ځایونو کې به دوباره تاسو سره ریپلیس شي. د دې متعلق زه تاسو یو مثال درکړم. کلمات څه کوي؟ چینجولی شي. یو کلمې په ځای بل تاسو سره راشي. ښه دا ګوري اصلا آفیشل یوزیج لري، استعمال لري. څه قسم؟ ما دلته ولیکل نیم، لاندې راغلم ومې لیکل احمد، اسد، علي، عادل. ښه کلوز پروګرام ولې ښه بیا موسی او جان. دا مثلا نمونه شو سب. اوس وګورئ تاسو د نوم کې غواړئ یو نوم چینج کړئ بل نوم ته چینج کړئ. ډایرکټ هم کولی شئ چې راشي هماغه انتخاب کړئ او داسې ولیکئ. خو که چېرته تاسو سره دغه نیم ریپیټډ تکراري راغلی وي، څه راغلی وي؟ ریپیټډ راغلی وي، نو بیا خو ضرورت نه چې هر یو ته راځه بیل بیلې څه کوه ریپلیس کوه. یا نو هغې په لپاره تاسو ریپلیس کمانډ ته راشئ، اول هغه کلمه سرچ کړئ چې څه ده. که نیم سرچ شوی
ډایرکټ دلته ولیکئ لکه احمد راواخله احمد کلمه او دا داسې کار وکړه چې موسی ته چینج کړه څه ته موسی ته یو ځای کې چې کوم ځای کې کرسر ولاړ وي یا نه په ټولو حصو کې زه وایم دا یو چینج کړه صرف دا چې کوم سلیکټ ده نو ریپلیس یې کوئ تاسو را به هماغه چینج شي ښه ریپلیس یس څه وایي احمد AHAMD غلط مونږ لیکلی دلته که نه اوس به ریپلیس شي ښه دا یو ریپلیس کا ریپلیس شو کمان دا ریپلیس شو ټولو ځایونو کې ټولو برخو کې غواړئ چې ریپلیس کړئ نو ریپلیس آل باندې کلیک وکړئ څه باندې ریپلیس آل ټول تاسو سره چینج شو وګورئ دلته کې مور کې دا کم کمانډز چې دي دا د فایند کمانډونه دي لکه تاسو مخته وشو میچ کیس شو میچ کیسیدا وغیره ګوټو څه کار کوي تاسو مختلفو حصو ته وړلی شي لکه وګورئ دلته کې زه اوس یو بوک را خلاص کړم تاسو ته ما سره دلته یو بوک شته یا یو نوټ وي مثلا دا کالکولیشن ان مایکروسافت چې شی چې څو پیجز دي تقریبا 9 پیجز دي او دا خو 9 پیج بوک دی داسې یو بوک وي چې هغې کې په سلهاوو صفحې وي اوس د اولې صفحې نه تاسو دویمې ته ځئ پنځمې ته ځئ لسمې ته ځئ اکثره کسان څه طریقه کوي داسې مینولي داسې را روانې داسې نو داسې به ډېر ټایم نیسي که نه یا مثلا کیبورډ کې دا پیج ډاون او پیج اپ بټن پریس کوي یو صفحه مخته ځي خو دا پراپر میتود نه دی صحیح نه دی تاسو غواړئ چې راپیډلی کویکلی یو پیج نه بل پیج ته لاړ شئ نو چیرته لاړ شئ کیبورډ نه کنټرول جی بټن پریس کوئ یعنی گو ټو او دلته کې ورته ولیکئ ګوره څه انتخاب دی پیج نمبر اتم پیج ته لاړ شه انټر کې بس راشي ګورئ کنټرول جی دویم پیج ته لاړ شه ډایرکټ دویم صفحې ته کنټرول جی اول صفحې ته لاړ شي اولې صفحې ته ګوټو تاسو وړي او هغه کوم ځای چې ورته په نښه کوي دا خو د پیج موضوع شوه تاسو یو پیج نه بل ته وړلی شئ سیکشن څه خبره ده وګورئ فی الحال ما سره څو سیکشنې دي تاسو سره دا حصه ښکارېږي یو سیکشن دی نور سیکشنې چې تاسو اضافه کوئ د کوم ځای نه اضافه کوئ لیاوټ کې دا موضوع را روانه ده لیاوټ اپ کې بریک ته به تاسو لاړ شي او دلته کې به تاسو څه باندې کلیک وکړئ کانټینیوس باندې به کلیک وکړئ نو اول پیج خو به ستاسو اول سیکشن وي دویم پیج به ستاسو دویم سیکشن وي دریم پیج به دریم سیکشن وي داسې هم جوړولی شئ سیکشن او داسې هم تاسو سیکشن جوړولی شئ چې په همدغه یو پیج کې څو سیکشنې جوړې کړئ فار ایگزامپل زه دلته کې راځم یو انګلیش بوک جوړوم انګلیش بوک کې څو حصې راتللی شي ګرامر تاسو سره راتللی شي دا ګرامر د ما سره اول نمبر سیکشن وي ګرامر د څه وي اول نمبر سیکشن وي خو د دې نه وروسته که رایټنګ راځي ریډنګ راځي هغه د دویم نمبر سیکشن شي سیکشنو باندې موږ تاسو تقسیمو چې کله تاسو په سیکشنو تقسیمات کوئ لیاوټ ته لاړ شئ او لیاوټ کې کوم حصې ته لاړ شئ بریک ته لاړ شئ نیکسټ پیج نه کانټینیوز باندې کلیک وکړئ یا انسرټ سیکشن بریک ات سټارټ نیو سیکشن آن د نیکسټ پیج کانټینیوز باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ تاسو څوم سیکشن شو دویم سیکشن کې زه عنوان ورته لیکم چې ما سره دی لکه ریډینګ دی وي یا د وکابلري دی هر څه چې تاسو لیکئ او انټر نه پریس کوم صحیح ده انټر نه پریس کوم زه غواړم همدې کې د یو بل سیکشن هم راشي نو بیا کنټینیوس باندې کلیک وکړئ کرسر خپله لاندې لاړو که دلته به تاسو ولیکئ چې مثلا رایټنګ دا سیکشن شو اوس وګورئ ګرامر نه وروسته سمپل انټر پریس کوئ تاسو دا به ستاسو اول سیکشن وي بیا انټر بیا هم دا اول سیکشن لکه اوس څومره لیکل چې ما وکړه سیکشن چینج شو ما سره نه لا تر اوسه سیکشن 1 دی که ریډینګ ته تاسو لاړ شئ دا چې د دې ګټه څه ده وروسته درسونو کې به تاسو ووایئ چې سیکشن څه لپاره موږ استعمالوو تاسو سره لا سیکشن 2 روان دی دویمې پیج ته لاړې خو سیکشن له هماغه دویم سیکشن دی پیج هم چینج شو خو سیکشن نه دی چینج شوی ځکه سیکشن مونږ چې کانټینیوس دا مدار دی راشي او ریټینګ نه وروسته کې ما سره ریټینګ د دریم سیکشن وي دلته کې راشي کنټرول بی دام بولډ کې مطلب دا اول نمبر سیکشن شو دا بل سیکشن شو دا بل سیکشن شو ګرامر بل سیکشن شو اوس راشي هم ته او هم کې دې برخه کې
एडवांस फाइंड या गो टू باندې کلیک وکړئ سیکشن انتخاب کړئ تاسو کوم نمبر سیکشنز ته غواړئ اول دویم دریم زه غواړم چې دویم سیکشن ته لاړ شم گو ټو کلیک کې تاسو به ډایرکټ کرسر به ستاسو چیرته لاړ شي دویم نمبر سیکشنز ته به لاړ شي دریم ته لاړ شي گو ټو تاسو به دریم نمبر سیکشن ته ویسي هماغه سیکشن چې کوم دی نه سټارټ شوی هماغه سټارټ ته به تاسو ویسي سیدا به سیکشن مختلف قسمو باندې جوړیږي دا سم تاسو جوړولای شي سیکشن چې هر یو پیج دی جدا جدا سیکشن وي لس پیج دی یو سیکشن وي بیا دی لس پیجبل سیکشن وي د دې نه وروسته لاین دی وګورئ تاسو لیکل کړي وي لاین نمبر یې ورته ورکړي وي کنټرول ان زه لیکم ایکوال آر ان ډي اوس شروع او کنټرول سی دا پسې لاندې کنټرول وي داسې پیسټ کړئ کنټرول ا ټول انتخاب کړئ سلیکشن وکړئ بر راشي داسې کنټرول ا ټول تاسو سلیکټ کړئ او به چیرته لاړ شي لیاوټ ته لیاوټ کې به لاین نمبر ته راشي او دې ته به لاین نمبر واچوئ کنټینیوز باندې کلیک وکړئ هر یو لاین سره نمبر راغی چې څومره لاین وي تاسو سره به سره راشي نمبر به راشي اوس تاسو یو سپیسیفیک مشخص لاین ته غواړئ چې لاړ شي نو کیبورډ نه کنټرول جی بټن پریس کړئ کنټرول جی نه وروسته کې دې کې لاین انتخاب کړئ څوم نمبر لاین ته غواړئ فار ایگزامپل موږ غواړو 50 نمبر لاین ته لاړ شو گو ټو ډایرکټ بس تاسو کرسر چیرته وي دا کلوز کړئ کرسر به 50 لاین کې وي کنټرول جی اول نمبر لاین ته زه غواړم تاسو به اول نمبر لاین ته لاړ شئ صحیح شو گو ټو هماغه حصو د تاسو وړي دا موضوعګانې جدا جدا تاسو لولئ لاین نمبر شو دا هر څه چې را روان دي دا به تاسو لولئ خو به هم دلته کې تاسو گو ټو مفهوم باندې وپوهېږئ د دې نه وروسته کې بوک مارک دي ما سره دا ټیکس مو ولیکه کنټرول جی لږ ځله به جسټیفای کړم داسې او کنټرول وي داسې وګورئ تاسو یو بوک خلاصوئ او دا بوک لولئ څه کوئ لولئ داسې یا چک کوئ د دې حصې نه سټارټ واخیستو دلته راورسېد دومره حصه هم نن ورځ چک کړه بیا لاړ شئ انسرټ ته انسرټ کې دا بوک مارک کړئ سپنوم کوم حصے پوری ډیوایس برخه پوری تاسو ولوستل یا چیک هم کړی یا هر هدف لپاره بوک مارک دا حصہ په مارک او په نخې کا بیلاندې راځي داسې حلاندې طرف تراشي بل ځلته تاسو راغلي ډاکومنٹ پوری تاسو لوستل وکړي یا چیک هم کړه دلته کې راشي ساری بوک مارک تراشي او موضوع څه ده ډاکیومنٹ تاسو یو دوه درې نمبر یې مرکولای شي ډاکیومنٹ اٹکې داسې بیا راشي دې حصې ته تیمز او بوک مارک باندې داسې کلیک کړئ او زه غواړم چې دې بل ځل تاسو تیمز او دا داسې اډ کړئ اوس وګورئ بله ورځ ستاسو راځئ نو ګورئ دغه تیمز او دغه کوم بوک مارک چې تاسو کړي لکه ډاکومنټ لکه همداسې دا تیمز دا خو مختلفو ځایونو کې تاسو راغلي اوس تاسو څه پته لګېږي چې پرون تاسو کوم ځای پورې چیک اپ کړی یو څه چې ریپیټډ راغلی وي تکراري د هغې پېژندګلوي سخته وي بیا چې تاسو هغه پیدا کړئ نو چېرته ځئ کنټرول جی بوک مارک راواخلئ بوک مارک او دلته وګورئ بوک مارک نومونه مونږ ورکړي وو ډاکومنټ ته لاړ شه ګو ټو هماغه حصې ته به تاسو ویسي تیمز ته لاړ شه هماغه حصې ته به تاسو ویسي صحیح ده ډیوایس ته لاړ شه هماغه ډیوایس حصې ته به تاسو ویسي بل دلته کې کمنټ دی کمنټ هم لا تاسو ویل نه دی وروسته به راځي وګورئ دلته کې راځم دې باندې څه کمنټ لیکم کمنټ باندې داسې کلیک کړم تاسو سره په انسرټ کې راتللی شي کمنټ کې لکه ما سره اگزامپل دی نو اگزامپل مطلب سمپل د یو څه سمپل د یو څه مثال ته اگزامپل ویلی شي که نه فوکس څه ته ویلی شي فوکس باره کې تاسو ته کمنټ ورکوئ نو فوکس توجه ته ویلی شي که نه yes attention او داسې مثلا choose selection ته ویلی شي که نه selection داسې پسې لاندې راشئ مختلف برخو کې galleries ته ویلی شي نو کمنټ ته راشئ collection of some picture or drawing ته ګالري ویلی شي ښه اوس وګورئ کمنټونه تاسو را پیدا کوئ کنټرول جی څه باندې کلیک وکړئ
کمنټ کې تاسو وی چې ان ویر هر ځکه چې کمنټ راغلی و ماغه ته پسې ورشه صحیح ده نیکست کوي ماغه یو کمنټ هي ده تاسو وړي کمنټ خو هي جوړي بغل کې داسې وي تاسو پته نه لګيږي چې کمنټ کم ځکه ده ګوري کله چې تاسو د ډیټرز معلومات لولې کمنټ تاسو ته نه ښکاری هغه بغل ته وتلی وي بهر ته نو تاسو ښکاری نه پته نه لګيږي کم ځکه کمنټ ده نو انیویر هغه کمنټ هي ته تاسو وړي چې کم ځکه پریویوس تلاړ شه او نیکست تلاړ شه بل وروسته کې به کمنټ تاسو په ډیټرز باندې وي یو کس لکه ما خپل کمنټ لګولې بیا هم دې ډاکومنټ باندې بل کس کمنټ لګولې بیا بل کس په کمنټ لګولې د کسانو مطابق هم کولای شو چې کمنټونه سکو کټګوریانو باندې تقسیم کو او برابرې کو فوټ نوٹ او ان نوٹ دا هم را روان دي ان شاء الله تاسو به وي فوټ نوٹ ته تاسو بوزي ان نوٹ تلاړ شي صحیح ده همداسې فیلډونو ته ځئ ټیبلز ته ځئ دې کې خبرې ډېرې زیاتې دي خو تاسو دا موضوعګانې لا نه دي ویلي وګورئ فوټ نوٹ او ان نوٹ به تاسو سره په ریفرنسز کې راځي ډېره وروستۍ موضوع ده الته چې کله تاسو فوټ نوټ وي د هغې متعلق ګوټو به هم تاسو ولولئ څه به ولولئ ګوټو کنټرول ای دا ټول کمنټونه زما نه دي پکار نو زه به راشم ریویو ته کمنټ اصلا د ریویو ټاپ موضوع ده وګورئ داسې دې مسیج شکل کې ما ته وښیه یا غواړم نه ډلیټ یې که بس ټول کمنټونه چې څومره دي هغه ډلیټ که داسې ګوټو باندې وپوهېدلئ ښه د ګوټونو وروسته سلیکشن دی سلیکټ آل هر څه چې وي تاسو ته سلیکټ کړي لکه زه دلته کې انسرټ ته راځم بیا دې ځای کې دې ځای نه داسې یو آبجیکټ راخلی دا یو آبجیکټ شو فار ایگزامپل بیا دلته کې دا یو آبجیکټ شو مختلف قسم آبجیکټس دي لاندې پسې داسې راشئ او دې حصې نه دا یو آبجیکټ داسې راخلی مختلف قسم آبجیکټ ډرا کوئ بیا انسرټ ته راځئ پکچر هم پکې راخلی تاسو ای ډرایو آل ښه آل فوټوس اوکې پیجز ته وراشئ او تاسو چې کوم ځای کې فولډر وي هغه ځای نه راواخلئ چې پکچر یې تاسو سره وي په کوم فولډر کې چې پکچر وي نو چې کله بوک کتاب وغیره لیکي هغې کې د پکچر هم ضرورت وي نو داسې پکچر هم شوي اوس وګورئ زه غواړم چې د دې ډاکومنټ نه تنه یا پکچر ډیلیټ کړم یا ټکسټ یې نه ډیلیټ کړم نو څه طریقه باید موږ وکړو سلیکشن ته به لاړ شئ سلیکټ آل ټول ډیلیټ که هر څه پاک شو صحیح ده نه سلیکٹ آبجیکٹ تنا آبجیکٹونه ماته انتخاب کا سکوا آبجیکٹ ماته انتخاب کا اوس ټیکس نه انتخابېږي وګوره هر څه کوي ټیکس نه انتخابېږي دا پوینټر یو رقم چینج شي داسې یو نښې ته چینج شي چې کوم ځای کې تاسو سره آبجیکټ وي هغه آبجیکټ انتخابېږي لاندې ټیکس نشي انتخابولی ټیکس باندې پابندي ولګېده کرسر وي کرسر ګوره پوینټر شته دی هغه کرسر هم ورک شي بلکې هغه چې کوم لینک بلینکینګ کوي یا کرسر هم تاسو سره ورک شي او ټکس بلاک شي کلب شي تنه آبجیکټ دی آبجیکټ چې بهر نه تاسو سره راولئ هغې ته آبجیکټ ویلی شي دا یو آبجیکټ دا یو آبجیکټ ښه له دې نه وروسته کې select all text with similar دې ته وروسته راځم سلیکشن پین ته راځم وګورئ سلیکشن پین ته دې نه هم تاسو کولی شئ چې شو آل آبجیکټ او هاید آل آبجیکټ آبجیکټ تاسو سره ټول ختم شو بیرته ماته راوله خدای موقتي تاسو سره ډیلیټوي یا نه شو کوي یا هایډوي او دا خاص د شکلونو لپاره وي دې لپاره وي وګورئ دې کې یو کمانډ دی او دې کمانډ ته ویلی شي select text with similar formatting څه مطلب لومړی به زه دا هر څه دې نه کلیر کړم equal RND دا پاراګراف ته دا یو ډیزاین شو او دې پاراګراف ته موږ دا ډیزاین ورکړي د دې پاراګراف بل یو ډیزاین شو تاسو خیال دی مختلف قسمه پاراګراف ته مختلف قسمه ډیزاین تاسو ورکړي وي د دې پاراګراف څه دا ډیزاین شو اوس وګورئ دلته موضوع څه ده select all text with similar formatting هغه لیکل سلیکټ کا انتخاب کا چې یو شان ډیزاین ولري مختلف ډیزاینونه چې لري هغه بل خوا کا او د په دې سیسټم باندې ټیکس تاسو ته انتخابوي نو اوس تاسو وي چې یو د دې ټیکس ډیزاین د دې نور نه بیخي مخالفه دی جدا دی دا نور سټایل نه لري دا نور ساده لکه هیډینګ سټایل نه لري او دا یو سټایل لري سټایل موږ هغه ټیکس ته ویلی شو چې هغه ټیکس تاسو دلته کلیک کړئ داسې هغه هایډ شي داسې هغه کټګوري کې راغلی وي مطلب دا یو سټایل موږ ورکړي دا سټایل خو تاسو خپله جوړ کړی دی صحیح ده وګورئ بل مثال کې تاسو ته کار وکړم equal RND
زه راغلم دا یو پاراګراف شو د دې ته داسې یو ډیزاین ورکړو دې ته داسې یو فارمټ کنټرول شیفټ سی او دې برخه ته دا ډیزاین ورکړو ګورئ دې برخه ته دا ډیزاین ورکړو او دا یو پاراګراف د خیر ډیزاین ونه لري بیخي دې ته به راشو داسې یو کالر به صرف چینج کړو داسې تاسو سره په یو پیج کې یو ډاکومنټ کې مختلف سټایل کې لیکل راتللی شي اوس وګورئ select text with similar formatting و د دې دواړو یو شان ډیزاین دی هغه نور ډیزاین مختلف دی صحیح ده که زه راشم کنټرول سی دا دلته را کاپي کړم دې ځای کې کنټرول وي بیا دلته کې راشئ select text with similar اوس وایي چې مطلب دلته د دې ډیزاین او د دې ډیزاین سره یو شان دی اما بین کې چې څه راځي هغه مو سره سلیکټ شي ځکه هلته بله طریقه نه وي که نه صحیح ده د سلیکشن خاص سلیکشن لپاره دی هغه لیکل تاسو ته انتخابوي چې د هغې د نورو نه ډیزاین لږ فرق وکړي ډیزاین یې فرق ولري اختلاف ولري نو هغې لپاره بیا دلته تاسو د دې نه کار اخیستلی شئ صحیح شو د دې دواړو یو شان ډیزاین دی دا به تاسو داسې هم کولی شئ شیفټ بټن کنټرول بټن ونیسئ لکه د دې حصې ډیزاین مثال اگزامپل او د دې حصې ډیزاین یو شان دی داسې سلیکټ کنټرول سره به تاسو سره انتخابولی شئ ډیفرنٹ پاراګراف چې کله تاسو انتخابوئ کنټرول سره او دلته کې د دې ځینې هم سلیکشن کولی شئ وپوهېدلی تاسو سره هم ټپ شو